السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمید و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره دا سمپل دوايانې نه دي، وایي دا د کمپنۍ والا ډاکټر ته ورکي، نو ډاکټر دا بیا خرڅوي شي او که نه. جناب علي دا مسله مې ډېره ولټوله، خو ښه وه چې په همدې عنوان سره مې په جامع الفتاوا کې پیدا کړه. ډېر بیا مې زړه مطمئن شه، ډېر خوند یې راک. جامع الفتاوا دا مسله حل کړي، دریم جلد 395 نمبر صفحه ده، کتاب الحذر والاباحه. کیا میڈیکل स्टोर वाला फिजिशियन सिंपल कि खरीद और फरोख्त कर सकता है या नहीं. نو ډېر ښه تحقیق ور باندې کړی. تحقیق ور باندې دا کړی دی که چېرته دغه کمپنیانو والا دغه دوايانې ډاکټر ته د هبې په شکل کې ورکي، ګفت تحفه ورته وایي چې دا مثلا تا ته موږ درکړې، صحیح دی، د ګفت په شکل یې ورکي، نو بالکل دغه چې ګفت یې ورکړه دا دغه دپاره هبه شو. هبې باندې دغه ملکیت راغی، او چې د سړي په یو شي باندې ملکیت راشي که د هر صورت نه وي، که هغه هدیه او هبه وي، که هغه میراث وي، که هغه بیع او خرید او فروخت وي، بیع او شراء چې ورته وایي، که هر نګاه نه د یو چا په یو څیز باندې جایز ملک راشي، هغه شی خرڅوی شي، د کیس مسله نشته. نو که چېرته دغه کمپنیانو والا دغه دوا د ډاکټر ته د ګفت او د هدیې په شکل کې ورکوي، ورته چې مثلا دا سمپل دوی موږ سره دا ما تا ته ګفت کړه، خو دا دوی موږ سره دا کتر مریضانو ته لیکي، نو بالکل دا د دپاره ګفت شو. نو چې ګفت شه دی د هغې مالک شه، نو چې مالک شه بالکل سړی په خپل ملک کې تصرف کولی شي، د هېڅ مسله نشته. دویمه مسله دا ده چې دغه میډیکل والا میډیکل چې کوم د کمپنیانې دي، د دې میډیکل چې هغه ریپ راځي، میډیکل ریپ ورته وایي، هغه کس هغه ورته وایي چې ته زموږ وکیل غوندې شوې او دا خلکو ته فري ورکوه، نو بیا یې نشي خرڅوی، ځکه دی خو بیا د هغوی وکیل دی، د بل چا مال دی، هغې کې بیا دی تصرف نشي کوی. لیکن که دته د ګفت په شکل کې ورکړي، نو بالکل دی خرڅوی شي. نور دا حواله ور باندې د فتاوا هندي ورکړي، فتاوا هندي جلد 4 396 نمبر صفحه ده، مکتبه رشیدیه ده، کتاب الهبه الباب الثامن في حكم الشرط في الهبه. دی بیا وایي قال اصحابنا جميعا اذا وهب هبه وشرط فيها شرطا فاسدا فالهبه جائزه. بالکل دا هبه جایزه ده، او چې کله دا هبه جایزه شو، نو بیا د دپاره دا اختیار دی چې به خرڅوي او که نه خرڅوي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.